نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه أو كما قال. تیرہ جمعہ میں دا جبے دا گناہ او داغی متعلق بیان کرو او نن درتا دا غوگ او دا سترگو دا گناہ متعلق بیان کو. بعضی گناہون دی داغی تعلق دا نظر سر دے، بعضی گناہون دی کہ داغی تعلق دا غوگ دا اوریدو سر دے، او دا دوارا گناہون خطرناک دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه آغا نظر چه بل چاہتا پا غلطا پی کتیشی بد نظر او یا سوک زان پا دا سے طریقہ برابر کی چه خلق و تا پا بد نظر اگوری وی پا دی دوالو دی دا رب العالمین دا طرفنا لعنت نازل شی. دا لعنت ذکر چه کم زی قرآن شریف کی یا پا حدیث کی راشی عموماً دا دے استعمال پا کبیرہ گناہ کی کیے گی، گناہ کبیرہ کی لعنت استعمالی گی. معلومی گی دا چاہتا پا بد نظر قتل دا گناہ کبیرہ دا او کسوک زان دا سے تیار کی چے بل انسان را تا پا بد نظر اگوری ندام گناہ کبیرہ دا. دسترگو پکتو اجر او ثواب مشتا او دا دغسترگو پکتو گناہ مشتا. کپا دسترگو دی قرآن تاو قتل، دا سجدے زیتا دیو قتل، او سترگی دی زمکی تخکت اکڑی زمکی تا دیو قتل، دا انسان نا دی بچ کڑی پا دی نظر تا تا اجر او ثواب ملاویگی. اکدا سترگی دی پا غلط زی کے استعمال کڑی پردے زنانت دی پیو قتل، یا دا گناہ زیتا دی پیو قتل، یا گناہونو تا پی گورے، جوارے تا پی گورے، ٹی وی تا پی گورے، تصویرونو تا پی گورے، دا دسترگو گناہ دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ، استرگی ام زناکاری وی. زنا یواز دا اندام سر تعلق نلری، سترگو سرم لری کہ سوک چاہتا پا بد نظرو گوری، پا خراب نظر دا دسترگو بدعملی شوا، دسترگو زنا شوا. اکا سوک دا چا خبرو تا پا غلط طریقہ غوک کی دی، دا شہوت پا نظر دا چا خبری ووری، دا دا غوگونو زنا شوا. اللہ دیتی مسلمانو ساتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ یوزل پلارہ تیرے دا پاغا لارج کے خلق و ڈول واو لگا اسم پر خادو کیا دا خوشحالے پا موقع خلق ڈولونا و یو تماشیرہ ولی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پا غوگونو کی گوتے و منڈلے او دا غزان نیزان دا غزین نیزان لرے و تختاو او وی فرمائل چه ما پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دستر گلی دلے دے چی دا چلے کڑے دے پلارہ تیرے دا و دا غسی تماشا و ڈول ڈنگے دا نو ما خپل پیغمبر اولی دا چی غوگونو کے گوتے و منڈلے و دا غزین ازان اخواکا. معلومی گی دا
چې کوم ځای د ګناه اوازي هلته به کوشش کوي چې د دې ګناه د اورېدو نه ځان بچ کې غوږونو کې ګوتې ومنډه غوږونه بچ کا خو چې د هغه ګناه نه بچ شي زما وروڼو د سترګو ګناه او د غوږ ګناه دا ډېره خطرناکه ګناه ده اول نمبر سړی د غوږ ګناه وکړي په غوږ خبرې داسې واوري چې هغه غلطې خبرې وي بیا کوشش کوي چې دې پسې د سترګو ګناه وشي او د سترګو ګناه پسې بیا کوشش کوي چې هغه خرابه ګناه وشي الله دې د دې درې واړو نه مسلمان وساتي پکې منځ کې د ژبې ګناه هم کېږي نو د دې نه به مسلمان ځان ساتي که ځان یې ونه ساته نو خطرناکه ګناه ده د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده فرعون خدای سره د مرګرو غرق که او حضرت موسی علیہ السلام پورې ود د دریاب نه پورې ود یو لوی علاقه وه بلقا د هغې علاقې نوم و په هغې د حملې اراده وکړه ملګري تیار کړل چې ورځو په دې ښار باندې حمله کوو چې دا فتح کړو دغې بلقا کې یو نیک سړی و بلعم یې نوم و بزرګ و نیک سړی و د الله عبادت به کو او د هغې زمانې غټ عبادت به ده چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو ځان له به ناستو نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و که چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کوو چې زیات وخت چې په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و او پروردګار دې بلعم له یو نعمت ورکړی و د دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله د دنیا دمه خلک راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی و دعا به کوله الله به دعا قبلوله کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لښکر نشي کولی موږ به ورسره څه مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی ښه څه به کوو وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته او د بني اسرائیلو ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاه د بلعم ته راغی ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه دته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی زما د هغه خو یو دین دی زما د هغه خو یو مذهب دی د هغه مذهب ومنې د هغه دین ومنې زما د هغه یو دین دی جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي بادشاه درې کاره وکړل ګوره بعضې بادشاه هوښیاري د دنیا په لین دین هوښیاري یو خو دا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی در نه بار ونه تښتي وایي تا وجنو پرېږدو دی نه چې ستا د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته ملګری بیا تا بیا چاته پرېږدو که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو ستا ښځه به وجنو ستا بچي به وجنو تا په خپله اقرار وکړه چې زما د هغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقه خوشحاله نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یمبرک دویم یې دا چلو که چې د ده ښځې ته یې واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری ښځه یې ورله ولمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند یې مجبوره که چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نه نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې د بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیري وکړي د خیر الله قبلی بلعم په دې دریو وجو باندې را مجبور شو هلته ورته ښځه لګیا ده
چې سړی دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو. موسی علیه السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زمونږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک، نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، ما م وجني، تا م وجني، بچي م راله وجني. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې، هلته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلی روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دې یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کوو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم. خو بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي، کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو له د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت، خر نه ځي. دی را کوز شو، هغه خر له ذکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې م پوه نه شو، پیسه م ذهن ته راله، جرګه م راله، د خپل ځان سوچ م راغی. خر یې پاس او روان شو، هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړه. ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورګه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، لاندې درسته دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و، په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه؟ عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونې غونې که په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی، دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته وروستو خلک. نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک، زما وروڼو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لویه مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې، خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو، د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه که لاړ یرم ده او لالچم دی، دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي. چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویریږي. ځکه نبي علیه السلام مبارک چې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتي. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي. چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی، او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ ته وجه همدې رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پیښ دي، یرم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه هم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلک د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي. زه خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته، غرق هم کړم تباه هم کړم ظالمانو.
موسی علیہ السلام نوم علم هغه نه راځي په ژبه خپل نوم راځي خیر هغه ته کوم خپل تان ته راځي کېږي او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي هغه نه راځي ژبه خوا تاوم ادې خوا راګرځي غرقم کړم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپیه ژبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده ژبه ته یې ویزانده شو دا د خدای فضل دی د سپیم ژبه ده او زمونږ هم ژبې دي د سپي ژبه کوم ځای پرته وي لاندې یې ویزان دی لاړې ته بیږي او د انسان ژبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګورې زه دا هم کولی شم چې ژبه درنه ویزانده کړم او ځوړندې او لاړې ته بیږي در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي ژبه ده دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانځ کې مې بنده کړې ده غاښونه خو د ژبې دشمنان دي که معمولي غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او ژبې په دا منځ کې ګیره شي وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه ژبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډو غوندې لویه قلعه تې تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام ژبه ویزانده شوه خلکو ته ویې غرقم کړم تبام کړم غرق شم بس پیشو چې دا خو زه غرق شم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شم وی راشه بس زه خواستم غرق کې مستته یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي نور خو څه جوړ نه شو وی څوک وی جینکۍ راولې جامې ورته خشته واچوې سرونه ورته سرتور کې او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نه کې سامان ورکې چې په هغوی سامان خرڅول شروع کړي چاله چاکوان ورکې هلته به خرڅوي چاله بل شی ورکې د خوراک سامان چاله جامې ورکې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نشي او سامان ورکې په ارزان قیمت ته خرڅوي او که د موسی علیه السلام چې فوج او خلکو ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا مسکا کوي چې هغې ورته رامایل شي او که چا ورته لاس اچو نه انکار دې ورته نه کوي بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست موني په بل یې نشی والی حقه چلې وکړو بادشاہ وی بس داسې جینکۍ خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروخت سامان یې وله ورکړه وی ورچې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغې سره ګډ ګرځی که څوک لاس هم درته چې انکار به نه کوې ډېره ښه ده جینکۍ تیار شي سامان وله بادشاه ورکړه او ورځی وی او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوی پیغلی جنکۍ تیار کړې خشته خوبصورته خشته جامې ورته واچولې ویښته میښته سټایل وغیرې وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې وردن نه شوې سامان یې خرڅه دې دپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کړي موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې دا ښځې پرې نه دی خو ښځې خو را دننه شوې وې په سوونو جنکۍ دي په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته دا ګورئ هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو دا یو سازش دی اوس هم دا جینکۍ په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي څوک شیمپوان خرڅوي څوک صابون خرڅوي څوک در باندې چای خرڅوي څوک در باندې چینی خرڅوي څوک پنسلې خرڅوي څوک پینونه خرڅوي او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه څوک بازارونو کې ګرځه دا څه دپاره د کمپنۍ مشهورتیا کوو د صابون مشهور شي صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بې غیرته کوي هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله هغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جینکۍ ګرځه ولې هلکان دي ورته به ګوري چې ځان دې جوړ که تا ته به هلک ولې نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر څه ښکلی پیغمبر دی په خدای باندې قسم یې سړی حیران شي صاجبه الفاظ فرمایي وی ښه ده چې د کور نه بار وځي د کور نه بار شیطان څه چل کوي دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولۍ کوي که بدرنګه ښځه ولې نی د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی خو شیطان څه چل کوي استشرف لها الشیطان شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې د دې وجه نه چې د ښځه د کوره بار وځي په غټ پړون یو غټ څادر کې دې ځان پټ کړي هغه دې نه ورته ګوري یو ورته ګوري بل ورته ګوري بل ورته ګوري بل ورته ګوري د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست
ولی ظلم کوي ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوي؟ سکول نه ماشومان چوټي شي، وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري، څه چل دی وکړه؟ ارو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ یارونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به دی خدای دې بې خوباسه که اخلې خو راشه واله، که دې ایستله ما دکان مخې ته وړه، زه خدای دې بې خوباسه که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټوي دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پی پراته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي؟ بې د غم نه. هلکه دې سره غم زیاتېږي، او دا پی به کله څکمه، دا به کله د مامرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکړم، ماسته به ترې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. دا مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې، هلکه پیسې وې یو کیلو خو به مې ترې وړي، بچو به هم خوړلی ما به هم خوړلی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکۍ کوڅو کوڅو کې ګرځي او صیبه بڑے والی بڑے، نن سبا ښځو بڑے والی خفه کېږي ما، نری نری پنسي وي، دا سخا تکې تورې سخاخ پې لکه د چیلي ښکاري، څه پې بیخي وځي. دا کمی دا پرتوګ اغوندي لا سینګه، دا په خپې وردن نه کوي، دا پنسه لا سینګه، په دې نه پوهېږو. دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کوي؟ ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کېږي. دا خو ظلم د خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کوي، ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، زیاتې ورسره ولې کوي؟ زمارونو. نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې لکه نور سني د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو د نه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړی، دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کوئ، ګورې داسې دا جنکۍ منې کوي، دا وشړی، دې نه سودا وانلې، دا پرېږده دی خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته، بعض هلکانو هغه جنکو څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو که وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا، د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړوي، داسې جامه جوړوي چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مه کوئ. او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري، دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه، هغه په میلونو لرې تاو کوي، دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو، موږ خو دې ته نږدې کېدی هم نه شو. ابلیس د انسان په شکل کې راغی، هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې، د جهنم ټالونه، ورته یې وایي داسې ټال جوړ کې، او په دې ټال کې د ابراهیم علیه السلام کېنوي، او ټال له جوټه ورکې، نو چې دا ټال ښه تېزه جوټه اخري او د اور دې منځ ته شي، نو پړې به وشلوي، نو دې به د اور منځ ته وغورځېږي.
غټ ټال یې جوړ کړ. ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو. ټال نه اوچتېږي، فرشتو نیولې نه اوچتېږي. شیطان ورته وایي داسې وکړئ جینکۍ راولئ، هغې له ډولونه ورکړئ چې ډول ډنګوي، شپېلی ورکړئ چې ګډېږي ورته، ډم ډولکي جوړ کړئ. هغې مقصې وکړله، دمې راوستې جینکۍ، سرونه یې سرتور کړل، بې حیایي شروع کړه، او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه، ټال اوچت شو. دا ولې؟ فرشتو نیولې. او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکۍ او بې حیایي راله، او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې، او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل، فرشتې د رحمت لاړې. د ګناه نظر چې د شروع کو، د ګناه اورېدل د شروع کړل، د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې. د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي. نظر ګناه ډېره خطرناکه ده. توبه وباسئ، په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ. ښه، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده، صحابه کرام دی وسره. حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل په لارو کې مه کښېنئ، ایاکم والجلوس فی الطرقات، په لارو کې مه کښېنئ. صحابه څه وایي؟ د الله رسوله زمونږ خو د لارو د ناستې نه خلاصي نشته، مونږ کوم ځای کښېنو؟ خامخا به لار کې کښېنو، په ډیپه کښېنو، د دروازې مخې ته کښېنو، خلک په لاره تېرېږي، دا خو مونږ خلاصي نشته، خامخا به کښېنو. حضور پاک فرمایل ښه چې خلاصي نشته او لارو کې کښېنئ نو لارې له خپل حق ورکئ. د الله رسوله لارې حق څه دی؟ یو حق یې دا دی چې څوک دي سلام اچوي، تاسو علیکم السلام ووایئ. دویم حق یې څه دی؟ یو غریب کمزوری دی، پنډ دی، ورسره ګېډۍ دی، نشي وړی، امداد ورسره وکړئ. دریم حق یې څه دی؟ نظر ښکته کړئ، مه ګورئ چاته. دا د لارې حق شو. نظرونه به نه اوچتوئ، نظر ښکته کړئ. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي، دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به یې کو، بانګ به یې بره په مناره کې کو، او دغه علاقه کې مسلمانان هم و یهودیان هم و. اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري. او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي. شریعت کې شته داسې. دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي، به ټول عمر به بانګ وي. یو ځل یې بانګ وي، حی علی الصلاة وي، او بیا حی علی الفلاح وي. د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیان اوسېدل. دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی. ورشه انډیا ته وګوره، پکې یهود هم اوسېږي، سیکان هم اوسېږي، هندوان هم اوسېږي، مسلمانان هم اوسېږي. دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه، را خوا ته د عیسایانو ده، هغې طرف ته د سیکانو ده. نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه، د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح، ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و، په هغې نظر پرېوت. مؤذن بانګي کاکا نظر چې پرېوته نو فورا نظر اخوا کا. حدیث پاک کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار دارته معاف دی. لا تتبع النظرة النظر، یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه. فإن لك الأولى، دا لومبې نظر درته معاف دی. ګورې دویم درته معاف نه دی، خو دا هم ګورې قصدن لومبې نه، زمونږ دا خلک خطئ په قصد لومبې نظر ګوري داسې نه یې وی لومبې نظر خو معاف دی. او لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته، او نظر پسې نظر بیا مه لګوه، فورا مخ بل طرف ته وه. مخ بل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې، نو هغه نظر پسې بل نظر کا، لاندې ګوري جینۍ ته وکتل او ګوري ور بانګ نه خلاص کو، په هغه روشندانې سره ویزان کا، نه جینۍ ته ګوري. جینۍ پې خیال شو چې وې کتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري، دا نیک بخته خوا. بانګي کاکا ورته وایي چې یاره جینۍ ډېره مې خوښه شوې مې لیدلې. ګوره که نه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شوه که نه شوه، او د غوږ ګناه شروع شوه که نه شوه. د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري، او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه. ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره. بابا خدای ته وګوره، د خپل
شکل ته وګوره بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نو لیدلي او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسین اب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغ یې غوته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولی چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلی کېږي ابو بابا تا ته څه کې تا ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایزه سمنه خو نه ده ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي جنۍ ورته څه وایي وایي ټیک ده ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته په نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جنۍ پوه شوې چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنۍ وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه درنه بنګله غواړم نه پیسې کالي جامې اسم نه غواړم یو شرط دا منظور که راځه د اوس نه دې ښځه یم زه نکاح در سره تړم زه نه پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس در سره نکاح تړم د نن نه دې ښځه یم راځه څه شرط شاه به زه وایه ادا دی چې یهودي کېږي به اسلام به دې پرېږدې اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه دې ښځه یم جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي دي او منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دا هر څه پرېږدم لو کم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دي منم خو دا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط منې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دی ورته کلک شو خوند یې ونه کړ چې خوند یې ونه کړ ویم دا یو شرط ویم دا شرط دی وی ټینګ یې پې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم درله دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټې ټکي راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپی خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاته شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شو نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش مزلي د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وایي یعنې دغه مرګ یې مقدر و لازما یې خپه خویده او بانګ یې ویلی که دا ګناه د سترګو یې نه وی کړی او دې ښځې ته یې نه کتلې او توبه ایستې وې او ایمان یې نه وی پرېښی دقه مرګ یې مقرر و دې نه نه نورېدله نو کوم خواته جنت ته ځکه چې بانګ یو سړی وایي او خلک مانځله راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلک مانځله رابلي او بانګ یې وې او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرلپسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لال کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا هلکانو سره موبایل دي موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوځې نه جنکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دی دا زنا ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورې اخباري تصویر ته ګورې د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی نه تصویر خاصم ګناه ده او بیا د هلک چې د جنۍ تصویر ته ګوري او جنۍ د هلک تصویر ته ګوري زنا شوه زنا خطرناک زنا ده لعنت ته خدای پې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي په دې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پې واوره بانګ پې واوره چې کوم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې وله بانګ ووایه که کوم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې وله بانګ ووایه که کوم انسان ناپویه دی سبق مې نه یادېږي دماغ مې کمزور دی په دې غوږ کې وله بانګ ووایه ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي
او چې کوم ماشوم را کوټه پیدا شي څه چل وسره خلک کوي په دقیق وخت کې ولا بانګ وي په دغه وخت کې ته اقامت کوي دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهیږي نه لیکن په دغه وخت ولا الله دا نوم وردن نه کوي دا دغه وخت فایده شو قرآن وورا تعالی نه درځي قرآن یو حافظ یو قاری صاحب تواجی د قرآن شریف تک تلاوت وکړي چې دا وورو هلته بانګ ویل کېږي فورا ورته متوجه شي چې بانګ وی راډو دې بند کا خبره دې بند کا یو ناشنا واقع دې پور را یاد شو د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناستره ټي وي ګوري میلمانه را روان دي مور دي جنې له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا او میلمانه را روان دي روژه ماتي به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه نه مورې ما ته چغې مه وه یو پروګرام دی هغه ګورم بچې پروګرامونه دې پرېږده میلمانه راځي کټوۍ پخول غواړي مور دې ما آواز ورکوي لور ورته وایي چې نه ما مه تنګه وه زما یو پروګرام دی هغه ګورم چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه هلته یې دنده ټي وي ولګو مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ را سره نه پخې هغه روژه ماتې ما تیار کړه هغه پخلی ما وکړه میلمانه م رالل خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم اخیستلی کېږي خدای ته وګوره کوئی دی بانګونه هغه چې ما پروګرام خرابېږي هغه چې بیا ما ته چغې مه وه زه پروګرام ګورم فلم سینما ګورم ما ته چغې وایي دره نه بره راوختم او ته راپسې بره رالې بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي خدایه پاکه راکوز شو بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ما ته که راشه که نه میلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ما ته که اواز نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیک بختې دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه روژه خو ما ته که په شړک دې ولګي ستا هغه دور اواز نه ورکوي روژه ما ته کو پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده اوس چغې او تواب چغه هم نه راکوي اواز هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دي او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي روڼه ورپسې راوختل پلار راوخت اواز نه ورکوي شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ما ته کړه ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده ټي وي غږېږي لګیا دی سندره فلم شروع دی جنۍ په فرش مړه پرته ده ګوره ژوند ته ګوره که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانګ یې وویې نو دې دپاره ټي وي بندوم او دې بانګ سره یې دغسې ویلي وی الله اکبر الله اکبر بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روژه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اخیستو کې دې سوتی وي ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و هغسې ونه کړله سات یې ووته چې څه یې ووته هغې راځي راوچتوي یې راوچتېږي نه وجود نه اوچتېږي خلق جمع دي زور ورکوي ځمکې نه وجود نه اوچتېږي خدایه داسې چلو شو دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی دا خو نه اوچتېږي یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړې وړه ټي وي مردار خو دی نه اخوا ته دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت کړه دې خواله دې وجود اوچت شو وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي دی راکوزول او ټي وي مو سره اوچت راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو چې اوچتول یې نه شوه او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه راکوز یې کړه ټي وي مو سر راکوز که اوس یې غسل راوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي په زور یې اوچتی نه اوچتېږي هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی او ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو غسل یې ورکړه بیا جنازه وله اوچتوي جنازه نه اوچتېږي وی چل هم په دا ټي وي کې دی په دې سره یې مینه وه ټي وي وله جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه یې اوچته کړه مقبرې ته یې روانه کړه ټي وي سره مقبرې ته لاړه هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې ښخ کې دی د دنیا سزا شوه خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي زما رونو دا د نظر ګناه ده هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي ټي وي ته ناستي فلم ته ناستي هلکان پردو جینکو ته ګورو جینکې پردو هلکانو ته ګوري حیا بالکل ختمه شوه خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله اوس یو ځای ناستي یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده
ځان سره بوتلیم نشو پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نشي. په دې کلي کې یو نیک انسان وي، دا نیک انسان دی، هغه سره به امانت کېده. او وینځې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره راویځه مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچي مې دي. وایي چې نه بس یې کوم خوا بوځم، خرڅو مې نه لکېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نشم پیارېږم. اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت په دې ویندې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پرې ولګېد. دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه، خو خدای دا مې م غټ جرم وکړو چې دې پردۍ ویندې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب و نیک غلله وایي دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل، او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کوم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو، دې نظر سره دا نرسه لاړل. وایي داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي، هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به راته دعا وغواړي نو الله به راته ګناه معاف کړي. ډېره ښه ده. دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړه. وایي دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وایي نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي، وایي پیر نشته په دې نوم نیک سړی، او دلته کې یو د شراب خانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي، نه په بدعمله څه کوم او شراب خانې بازار کې څه کوم. واپس راغی خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلی هغه سړی خو ما ونه موند، او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وایي شته خو د شراب خانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی. وایي همغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی د خو پټکې په سر و، جامې اوږدې دي، خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شراب خانې په دا بازار کې څه کوي، د بدعملی دی بازار کې څه کوي. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه په هغه کور ور دننه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و، ستا پلانکي نوم دی یو، خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه، ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی، شرابو خپل مخصوص لوښي وي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم، دا چا له در عالمه ده ته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. یا راسې م راغلی م راشه خپل حل ورته ووایه. وایي زه جي پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده، د نظر غلطي رانه شوې ده، او تا له راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې ایستې ده که نه؟ وایي یو توبه مې ایستې ده. وایي چې توبه دې وایسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته مې هم که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه، د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل، او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای ته یې راته معاف کړي. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. وایي دا الله به راسره ښه شي. یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما، خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شراب خانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه او دا هلک در سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي. هغه وایي دا زنانه چې دا زما مور ده، دا پردی نه ده، او دا هلک چې تا ولید دا مې زوی دی، او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دې کې شراب نه دي، ګیلاسې کې راوړ وایي دا پی دی. سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دیری؟ رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی، ده ورته لا ال نه دی ویلي چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وایي چې راځه ما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو دلته څه له اوسېږې، دلته څه له اوسېږې، دلته څه کوې؟ نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وایي دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دیرومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ښودې نو زما به پیشق پیدا کېده، دلته ځکه دیره یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی، د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي، او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه م ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پې پوهېږي چې د حرامو مقدمه هم حراموي.
او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نی راغلی په غلط نظر، نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چېرې زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه بند کړي دي که نه. مخکې کې یو ځای کې لمونځ کو، زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صاحبه داسې ټنګار شروع شو که نه، اوهو خدای پاکه. او بیا بندېدم نه، ټوله توجه زمونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه، زمونږ هم ګډه وډه شوه. اوس ناشنا لوبه وه، سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی؟ هلکه دا ولې دا رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې ته بل څه ټکې ولګوه، ته ګانه ولې لګې؟ ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو اواز کېږي، داسې ده که نه ده؟ چې سلام هم وګرځو، ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه، هغه ګانه بیا شروع شوه. چې شروع شوه چې ما ورته وکتل یو بوډا سپین ږیری و، بوډا سپین ږیری و، ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل، هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و، هغه دغه یې هغه موبایل یې لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و، خلطه کې بند کړی و، کله به یې تار یو خوا راښ کو، کله بل خوا. هیبت هم په غریب راغی، کله به یې بل خوا راښ، کله بل خوا. خلکو مته وکتل یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا، او یو اتیو سلو کالونو عمر به زیات و غالبا، دا ته څه کې؟ دا د غوږ ګناه ده. په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونه لیده په دې څه، نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاوېږي، ګناه دې کېږي. دغه ګناه نه ځان ساته. نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مبضي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځی لاول کوشش کوي چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایي، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي بیا، خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې د علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کوي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش ته دا کوي چې مخ ته وله نظر ونه کړي یا اندامونو ته وله نظر ونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناسته او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت کې غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده راغلو ته اویزان کړل؟ تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم ځای د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه ځای باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي، د خر ورځ به څوک چته وموني. او خیر دی د قرآن شریف په درس تنخواه غشتل، په ناظرته بچو ته سبق یې هغه تنخواه درکوي، بلکل په درس و تدریس باندې د قرآن په ښودنو اجرت او تنخواه غشتل جایز دی. د جنازې د مونځ تپوس کې جنازې مونځ فرض کفایي دی. کوشش دی وکړي چې د کور نه یو کس لاړ شي، کني د محلې نه دی یو لاړ شي، کني د کلي نه دی لاړ شي. ګڼ مسلمانان که څه لږ هم جنازه وکړي او نور ونه کړي د ټولو غاړه پرې خلاصېږي. او که چا هم د کلي نه شرکت ونه کړه، مثلا په دې کلي کې مړی داسې خو نه کېږي، خو که ونه کړه د ټولو غاړه پرې بندېږي، ګناهګاري. دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه پام نه امان کې وساتو. یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي. حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دی غوږستنې کوي، هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل ښې ورسوم. وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي. دا هم خطرناکه ګناه ده. الله دې د غوږونو د سترګو د ګناه نه پام نه امان کې وساتي. او پروردګار دې راله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، برکتونه نصیب کړي. که چا کړي انسان دی الله یې مونږ ته ټول معافي نصیبه کړي، د دغې ګناه دې راته الله عفو نصیبه کړي. مردګان چې څومره وفات دي خصوصا د مؤمن رحمت الله بیا راته رایاد شو، الله دې مغفرت نصیب کړي. بیا نور مشران ټول دې خدای وبخي. مونږ که د مونږ کشرانو ته دې الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځولی کړي. اخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 394 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان واورېده د نظر
او د غوږونو د حفاظت بیان. دا کیسٹ بتاسو تھا الجمیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگورہ سوات کی د قاری محمد اقبال سره هر سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدای شي، خصوصا د جمعیت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغ جماعت د اکابرینو د تقریرونو کیسټي.